بسم الله الرحمن الرحیم. محمد شریف بیسودی د بلیزبي ادویه تولید کوونکی عمومي مدیر چې خپله بلیزبي په 1402 کال کې تاسیس شو. الحمدلله په دغه 2 کال کې مونږ ډېر ښه پرمختګ هم وکړل او اول کې مونږ خپله بلیزبي چې و هربل سیکشن کې فعالیت کوله چې مونږ څلور اولي قلمونه چې ول ملټي پلس چې ملټي ویټامین جمع کلسیم و، جینکو بایلوبا په نامه نیروبي پلس چې جینکو بایلوبا پلس جنسینګ او یو قلم انټي اسید چې بلیسید په نامه و. دغه څلور قلم مونږ مارکیټ ته وړاندې کړل چې ماشاءالله دغه د ریزلټ ډېر بهترین و چې هم له کیفیت لحاظه او هم د مارکیټ په کیفیت چې کله مشتریانو ته وړاندې کړل ډېر په ښه انداز هغه مارکیټ ونیول. نو هماغه چې د مشتریانو په تقاضا موږ وشو کړی چې دغه د هربل سیکشن فارماسیوټیکل سیکشن ته واړو او په دغه 2 کالو کې الحمدلله بلیزبي 22 قلمه شربت سیرپ کې مارکیټ ته وړاندې کړل چې ډېر ښایسته فیډبیک یې ورکړه او په ضمن کې بیا مونږ ساشت بخش کې چې مونږ په پښتو کې ورته پوړی وایو، پوړی بخش کې یو کرنبیري پوړی او بل بلستري چې ویټامین سي ده فشار لپاره دغه سیزن ده. دغه 2 قلمه مونږ وړاندې کړل چې ماشاءالله مارکیټ ډېر ښه تقاضا لري او ښه پرمختګ کړی او همیشه مشتریان دغه توقع لري. الحمدلله دا ډېر د افتخار ځای ده چې بلیزبي وتوانېدل چې دغه 2 کال چې ډېر کم عمر ده د شرکت په اندازه په دغه 2 کال کې همدا اوس مونږ سره 150 فامیل مونږ سره کار کوي. البته مونږ د سټاف 150 کسان دي چې دې کې نارینه او ښځینه دواړه دي. لکه مونږ چې وایو 150 فامیل نو هر کور نه چې یو نفر مونږ سره کار کوي نو د بلیزبي 150 فامیل د اقتصادي یو ډېر وړوکی انداز ورسره په مرسته کې همدغه شریک ده چې هغوی کولی شي دغه د بلیزبي له طریقې یو حلاله رزق خپله فامیل کورنۍ ته تقدیم. مونږ مختلف سیکشنونه لرو. د اعصابو بخش لپاره مونږ 3 رقمه شربت لرو چې یو مخکې مو ویله نیروبي ده چې فقط پکې جینکو بایلوبا ترکیب ده جنریک نیم ده. په ضمن کې مونږ بل لرو د نیروبي پلس جینکو بایلوبا پلس جنسینګ ده او دریم قلم چې ده هغه جینکو بایلوبا پلس جنسینګ پلس پاکوپا ده چې دغه مونږ په ابراهیمي پلس په نامه ده چې دغه فورمول افغانستان کې یوازینی شرکت بلیزبي تولید کوونکی دوا ده چې هغه دغه قلم فورمول تولیدوي. بیا راځو په بل بخش کې مونږ سره پاراسټامول ده، بروفین ده، بروفین ډي اس ده. په معده بخش کې مونږ سره 3 رقمه د معدو لپاره شربت لرو چې یو هربل انټي اسید ورته وایي، یو فارماسیوټیکل هغه لپاره یو پلاس ده. خپله ملټي ویټامین کې مونږ سره 4 رقمه ملټي ویټامین دي چې ملټي ویټامین جمع کلسیم ده، بل یوازې ملټي ویټامین ده، بل ویټامین ډي او کلسیم ده چې د هډوکو لپاره ده او بل فقط بي کمپلیکس ده. ویټامین بي کمپلیکس B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 دغه ټول دي. نو هر سکتور لپاره موږ ځانګړی برنامه لرو، ځانګړی دوام تولید کړي تر څو وتوانېږو دغه د خپلو هموطنانو ته ډېر یو ښه مؤثر او ډېر په ښه کیفیت وړاندې کړو. په ضمن کې راځو مونږ سره تاسې ګورئ چې ټوکې لپاره مونږ 100 رقمه شربت لرو چې بلسپالین ده چې امینوفالین پکې شته، بیکاف ده چې دې کې ډیکسټرومیټروفون امینوکلوراید ده، بلسکاف ده او 2 ترکیبه مونږ په ګیاهي کې هم لرو چې ایویلیف یا هغه ورته وایي. نو هر بخش کې مونږ مختلف نوع ترکیبونه هم جوړ کړي دي تر څو وتوانېږو مشتریانو ته باکیفیته دوایي وړاندې کړو او په مختلف فورمولو کې. همداسې مونږ راځو مثلا دغه پیچش لپاره 2 رقم ترکیب لرو چې یو مترونازول ساده ده او بل نازول جمع ډیلوکسناید ده. یعنې ماشاءالله بلیزبي سټاف همیشه د خپل د هموطنانو په ډېر مؤثریت باندې فکر کوي چې موږ څنګه وکړو چې په هر بخش کې ورته ډېر مؤثره درمل ورته وړاندې. خام مواد پخوا خو اکثر پاکستان نه راتلل، دغه 6 میاشتې چې کله پاکستان لاره بندې شوې نو موږ کوم اکټیو مواد چې ده هغه هندوستان نه غواړو چې یو قانوني پروسه لري، هغه طریقه نه موږ راوړو او کوم چې نن اکټیو ده هغه بیا چین او ایران نه راوړو. د بازار تقاضا ماشاءالله د افغانستان ټول فابریکې کیفیتونه ورځ تر بلې ښه کېږي، خو دا فقط یو عامه پوهاوی ته ضرورت درلوده چې افغانان پوه شي چې افغاني درمل هم با کیفیت دي او هم ښه ریزلټ ورکوي.
کله چې عامه پوهاوی وشي نو هغه طریقه د خپله درمل انکشاف کوي. موږ کولی شو چې ځینې ښه هم نور هم بهترین کوم کیفیت چې ده موږ مارکېټ ته وړاندې کړو. د داخلي تولیدات په اړه موږ فقط نظر دا چې موږ خپله هموطنان خپله مواد باندې خپله فابریکه باندې اکتفا وکړي تر څو دغه خپله فابریکهداران وتوانېږي دوی سره انرژي پیدا شي چې نور هم تولید زیات کړي او دغه خارجي دواوګان د هر سکتور کې ضرورت نشي، ځکه چې ماشاءالله افغانستان ورځ تر بلې خود کفایي ته روانه ده او تر څو چې د ملت او د فابریکې دواړه په ګډه همکاري نه وسي نو فابریکهدار هېڅکله نشي کولی چې پرمختګ وکړي. د دواړو نه همدغه تقاضا ده چې څومره فابریکې چې دي دوی باید ښه درمل ښه کیفیت وړاندې کړي او په فیډبیک کې بیرته مشتریان هموطنان څخه هیله کوو چې دنه چې خارجي دواګانې په ډېر قیمت بیه اخلي فقط دلته چې هغه کې د خارجي نوم ده دا دې شي خپلو وطني تولیداتو څخه یو ځل استفاده وکړي چې هم کیفیت ښه ده او هم قیمت ښه ده او انشاءالله راتلونکی پلان همدا اوس موږ ماشینري خریداري کړی د چین څخه لاره کې ده خو دغه بعضې تحولاتو شول چې دغه لږ وځنډېدل نو دغه موږ ماشینونه چې ورسېږي مخکې ویله چې موږ ساشټ کې فعالیت لرو. ساشټ فعالیت بخش کې هم موږ غواړو چې لږ نور هم پراخه شي نور پروډکټ کې هم تولید کړو او په ضمن کې شربتو سیکشن کې موږ غواړو چې ډرای سیرپ او پوډري سیرپ چې هغه هم فعاله کړو. په ضمن کې ټابلیټ کپسول هم فعاله شي نو انشاءالله په ډېر کم وختو کې موږ درې نور سیکشن چې ډرای سیرپ ده ټابلیټ ده او کپسول ده دغه هم افتتاح کېږي او موږ انشاءالله با کیفیته سره هم چې اوس کوم سیرپ موږ مارکېټ ته ورکوو د دغه کیفیت نه پورته به انشاءالله موږ هغه درې نوی سیکشن هم مارکېټ ته وړاندې موږ د ټول هېوادوالو څخه همدغه هیله ده چې خپله داخلي تولیدات وکړي یو بل سره لاس ورکړئ تر څو وتوانوي چې موږ پرمختګ وکړو او خپل پښو ودرېږو. الحمدلله با افتخار ویلی شو چې 80% و ډېر کم پاتې ده چې هغه مخکې تاسو ته یادونه وکړه چې فقط عامه پوهاوی نه ده شوی یعنې همدا اوس افغانستان کې په هر بخش کې که هغه انجکشن ده که ډرای ده که ټابلیټ ده که سیرپ ده که ساشټ ده یعنې د دوایي په هر سکتور کې چې موږ وګورو د داخلي تولیدات شته او با کیفیته دواګانې شته نو هېوادوالو څخه همدغه هیله ده چې را دې شي خپله داخلي تولیداتو باندې اکتفا وکړي کیفیت یې وګوري هم قیمت لحاظه هم د کیفیت لحاظه بهترین جنس ټول فابریکهداران ورکوي یو بل سره لاس ورکړي پرمختګ